افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلام مین او درنښت هیله د ټول بار جوړ او صحتمن وي دوستانو. د نن ورځې درس کې دا وایي چې څنګه وکولای شو یو فورمه ډکه کړو، هغه که د مکتب لپاره وي، د کورس لپاره وي، د پوهنتون لپاره وي، د کور د کرایه کولو لپاره وي، یا هم د هر څه لپاره چې وي چې موږ او تاسو کله یو فورمه ډکوو. د هغې لپاره اړین او ضروري لغات چې دي چې موږ او تاسو باید ورباندې پوه شو ترڅو وکولای شو په صحیح ډول باندې یو فورمه ډکه کړو. نن دا وایو، راځو په درس شروع کوو. Das Formular فورمه دی فرمولاره فرمه جمع ده. ښه دوستانو په درس شروع کوو. دیر نامه نوم یا تخلص، دیر نامه تخلص ته وایي. دیر فامیلین نامه فامیلی نوم یا هم تخلص ستانکزای ما ستانکزای ده. دیر نخ نامه دا هم تخلص ته وایي یا هم فامیلی نوم ته وایي ستانکزای ما ستانکزای ده. دیر فورنامه اصلی نوم محمد فهیم زما اصلی نوم څه ده؟ محمد فهیم ده. دوستانو دلته که تاسو فکر کړی وي دیر نخ نامه، دیر فامیلین نامه، دیر نامه دا درې واړه تخلص او یا هم د فامیلی نوم په معنا دي. دې ځای ته مو زیات فکر وي. دیر نامه، دیر فامیلین نامه، دیر نخ نامه دا درې واړه په معنا د تخلص یا هم په معنا د فامیلی نوم دی. راځو درس ادامې ته. دی ادرس چې کله د ادرس په برخه کې یو فورمه ډکوو، دی شتراسه کوڅه سلزرویک د مثال په ډول زه چې کوم ځای کې اوسېږم هغه کوڅې نوم سلزرویک ده. دی هاوس نمبر دی کور نمبر 5. دیر اورت ځای خور زه چې کوم ځای کې اوسېږم هغه خور ده. دی فوستلایتسال یا هم فعل څت یا دوستانو دا اکثره وخت دی فوستلایتسال نه وي لیکل شوي، په دې شکل باندې لیکل شوي فعل څت. د دې نه هدف مقصد دا ده لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته هر هیواد، هر منطقه، هر ولایت ځانګړی کود لري. دلته به کوم ځای کې ستاسو اوسېږئ د هغه ځای کود به ولیکئ. زه چې کوم ځای کې اوسېږم کود یې 2000 ده. داسلند هیواد، سویزرلند سویس. دی ایمیل ادرس ایمیل ادرس دی ایمیل ادرس په دې ځای کې به تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ. دی تلیفون نمبر دی تلیفون نمبر 0شپږ5017 همداسې نور. دی هندي نمبر دا هم کولای شو وایي د تلیفون نمبر. اوس دوستانو د دغه دواړو فرق دا ده چې د تلیفون نمبر هغه نمبر ته وایي کوم چې موږ او تاسو همیشه استفاده کوو او موبایل کې را سره وي، او د هندي نمبر هغه نمبر ته وایي لکه ځینو کورونو کې به تاسو لیدلی وي ځینو کورونو کې داسې په دغه شکل لکه پاکس کې چې ښکاري په دې شکل باندې د فامیلي نومونه په بخښنې سره فامیلي تلیفونونه وي چې هغه کولی شي ټول کورونه استفاده وکړي، یا هم په بعضې دفترونو کې همدارنګه بعضې دوکانونو کې دا نمبرونه شته. نو د دې او د دې همیشه فرق وکړئ. د تلیفون نمبر هغه نمبر چې تاسو همیشه ځان سره ګرځوئ. د هندي نمبر هغه تاسو د دوکان یا هم د تاسو د فامیلي نمبر چې کور کې کوم یا په دفتر کې کوم نمبر چې وي هغه نمبر ته وایي. په دغه شکل باندې لکه څنګه چې تاسې په عکس کې وینئ. Die Muttersprache مورنۍ ژبه پښتو په دې شکل هم لیکلی شئ، په دې شکل هم لیکلی شئ. Die Staatsangehörigkeit طبیعت افغان. Das Alter عمر درویست. Das Geburtsdatum د تولد ورځ زما تولد ورځ
د اولې میاشتې 28 د 1999 کال ده. دیر ګیبورس اورت د تولد ځای په کوم ځای کې ستاسو تولد شوی د هغه ځای نوم. لوګر زه لوګر کې تولد شوی یم. داس ګیبورس لاند کوم هیواد کې چې تاسو تولد شوی د هغه هیواد نوم. افغانستان افغانستان. دیر فامیلین شتند مدني حالت. لیدیک که چیرې تاسو مجرد وایه دا د مجرد خانه کې یا د صحیح علامه یا داسې د ضرب علامه کش کیه. فرهیراتت معنا متحل. فرویتویت کند گشیدن طلاق شوی. کله چې تاسو مجرد وایه د لیدیک مجرد ته وایي. فرهیراتت متحل. فرویتویت کند گشیدن طلاق شوی. ښه دوستانو راځئ درس ادامې ته. انسال در کندر د ماشومانو شمیر. که چیرې تاسو واده کړی وي او بچیان لرئ کولی شئ انسال در کندر خانه کې د خپلو ماشومانو شمیر ولیکئ. د مثال په ډول 3. داس ګشلیخت جنسیت. په بښنې سره دلته ما مدني حالت لیکلی دا مدني حالت نه ده جنسیت ته وایي. داس ګشلیخت جنسیت. وایبلیخ مؤنث منلیخ مذکر. نو تاسو چې کله یو فورمه ډکوئ جنسیت مو چې په هر ډول وي که مؤنث وي مؤنث خانه ډکه کړئ که منلیخ وي یا مذکر وي د مذکر خانه ډکه کړئ. دیر بیروف مسلک یا کاروبار. شتودنت شاګرد لیرر معلم. که تاسو هر څه وایئ که ډاکټر وایئ که استاد وایئ که شاګرد وایئ که هر کوم کار او وظیفه لرئ هماغه دلته ولیکئ. دیر پروفونګس ترمین د امتحان ترمین. د مثال په ډول باندې یو بریف تاسو ته راځي او هلته لیکلي دیر پروفونګس ترمین د امتحان ترمین. د مثال په ډول د 9مې میاشتې په 12 د 2023. دیر کورس بیګین د کورس د شروع تاریخ. د 1مې میاشتې په 15 د 2023 کال. دیر کورس بیګین معنا چې د کورس د شروع تاریخ. ښه دوستانو راځئ درس ادامې ته. دی اونترشریفت امضا محمد فهیم ستانکزی. د امضا په ځای کې کولی شئ دوستانو تاسو هم خپل نوم ولیکئ او یا هم تاسو امضا وکړئ خو نوم به په مکمل شکل باندې لیکئ یعنی داسې نه کیږي چې تنها یا تخلص ولیکئ یا متنه نوم ولیکئ په مکمل شکل به لیکئ. دی اونترشریفت امضا محمد فهیم ستانکزی. داس داتوم تاریخ. کوم تاریخ باندې چې تاسو هغه فورمه ډکوئ هغه تاریخ به ولیکئ. دیر اورت هغه ځای لکه مخکې مې چې ویلي دیر اورت ځای ته وایي. ښه دوستانو دا و د نن ورځې درس. که چیرې تاسو دغه درس خوښ شوی او یو څه مو ورنه زده کړي له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. که کومه پوښتنه انتقاد او پیشنهاد لرئ کولی شئ د کومنټ لارې راسره شریک کړئ. تر بیا بل درسه ښه او خوشحاله وخت. یا الله په امان.